افغان حکومت او پاکستان حکومت دواړه کینی او دا مسایل دی حل کړي چې زموږ د تجارت کولاوي نو موږ به خوشحاله یو. ګین عوام ته ډېر تکلیف دی. ریټونه ته وګورم نو ریټونه ډېر زیات هاي دي ځکه چې په 1500 روپۍ به موږ کم بادام وړو اوس 3000-4000 روپۍ ریټ دی. 10 روپۍ را سره جیب کې او سودا نشو اخیستې پي چې په سوالو سره ممپلی پي کېږي نور پیس هم نه کېږي. دلته به ډېر چهل پهل او ډېر رش بو دا ډېر رونق بو ډېر خوند به هم کولو که نه. اوس تاسو دا بالکل سناټه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ په دغه ټایم باندې پرایم ډیجیټل کہانی. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ چې نوې راتلونکي ویډیوګانې تاسو سره شیر کیږي. نن په نوي ټاپک باندې تاسو سره خبرې کوو د افغانستان د بارډر د بندېدو نه پس د ډرای فروټ په ریټ باندې څومره اثر پرېوتی دی او څومره کاروباري خلکو له څومره مشکلات دي په دې حوالې سره به تاسو سره خبرې کوو. راځئ موږ ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو ته مو ویلې چې په ډرای فروټو باندې به خبرې کوو او په دغه ټایم پیپل منډی کې دننه موجود ما د ډرای فروټ مارکیټ دی. مختلف دکانونه دي ماشاءالله، ډېر ښایسته ډیکوریشن سجاو کړی دی خلکو. خو که تاسو ته دا زما کیمرامین وښیي نو وګوره بالکل مارکیټ خالي دی، کاروبار شته دی نه. او دغه ټایم یو دکاندار دی هغې سره خبرې کوو چې دی څه وجه ده کاروبار دومره مدم ولې دی. السلام علیکم جی. وعلیکم دا لږ راته ووایي که نه زما وروره چې دا کاروبار حوالې سره ډرای فروټ چې کوم دی پهله به دغلته رونق لګېدلی بالکل مارکیټ به ډک و، خلکو به وړه، غریب خلکو به مړه، مالدارو خلکو به مړه. څه وجه ده دا چې کاروبار دومره مدم دی؟ دا وروره مهاجر ووتل، بارډر بند دی، تجارت سوداګانې یو په دوه شوې، مارکیټ دغه حال دی خالي پروت دی او ډېر اثرات لوېدلی په تجارت باندې د افغانستان د بارډر د وجې. بل د افغان حکومت او پاکستان حکومت دواړه کینی او دا مسایل دی حل کړي چې زموږ د تجارت کولاوي نو موږ به خوشحاله یو. ګین عوام ته ډېر تکلیف دی، هر شی د روپۍ نه 3 ته رسېدلی دی. دا لږ راته ووایه چې تاسو سره په ټول نه ښایسته او مزېداره میوه چې کومه یو ده هغې ریټ پهله څه او اوس څه دی؟ هغه میوه چې مخکې به جي 1200-1100 روپۍ کې وه، اوس د هغې ریټ 1500-1600 روپۍ ته رسېدلی دی. دا د بارډر د بندش نه بس داسې ریټ د بارډر د بندش نه پس دغسې حالات لګېدلی دی. سوداګانې یو په 2 یو په 3 شوي دي وروره. او بادام چې کوم دی هغه به پهله څه ریټ اوس څه ریټ دی؟ بادام چې کوم افغاني بادام و هغه خو 2000-2200 داسې خرڅېدل، اوس هغه بادام 3000 او 3500 روپۍ کې خرڅېږي. او ممپلی خو زموږ د پاکستان پیداوار دی، د ریټ ولې سیوا دی؟ ممپلی چې دی نه که دی سیلاب راغلی و هغې کم پیداوار شوی دی نو هغه ځکه سیوا دي. هلته سیلاب ټول خراب کړي دي د هغې د وجې نه. او صوبایي حکومت نه څه مطالبه کې چې یاره لکه تاسو خو سیاسي جنګونه سټارټ دي هغې کې زموږ څه کار نشته دی نو کاروبار والا باندې څه بس موږ صوبایي حکومت ته دا ویو چې تجارت د کابل صاحبزاد کې زموږ دارومدار په هغې دی، د هغې دارومدار په موږ دی. ځینې دغه حالات دی. دا خو د وفاق نه پې پابندي ده که نه؟ خو دا دی هغه ته سوال وکړي، په میز دی ورسره کښېني، خبرې دی ورسره وکړي وزیر اعظم صاحب سره، آرمي چیف سره چې یاره دا مسله حل شي، یو حده پورې ورشي. تاسو د دې دکاندار خبرې اورېدې، په دې مارکیټ کې زم موجود یم، تاسو ته هم ښیم هر یو شی ماشاءالله اویلیبل دی، موجود دی، شته، خو ریټ یې سیوا دی، ګاګ نشته، روزګار نشته. هر سړی چې کوم دی بې روزګاره دی چې د چا 1000 روپۍ دیاړي ده نو د هغې کم از کم 2000 روپۍ خرچه ده. نو چې څنګه دی ورور ویلې چې بالکل دی د خپل مخالفت چې کوم دی هغه هم جاري ساتي افغانستان او پاکستان، خو دا تجارت چې کوم خلک کوي دې ته دی اجازت ورکړي. دغلته وګوره تاسو له زه ښیم ماشاءالله بهترینه میوه پرته ده، غوزان دي، بادام دي، دې کې چې کوم دی چڼه ده، رنګ برنګي چې کوم دی ډرای فروټ پراته دي، انځر دي. دې کې دلته به پهله ډېر رونق لګېدلی و، د پاکستان د ګوټ نه به خلک راتلل، بیا چې کوم دی د دغه ځای اوسېدونکي چې کوم دي هغې به بهر ملکونو ته خپلو خپلوانو ته یار دوست ته دغلته نه ګفټونه لیږل دا ډرای فروټ، دلته نه به ګفټونه تلل. نو ګفټونه خو ډېره لویه خبره ده، خو زما په خیال دغلته کې اوس ځان ته هم خلک نشي اخیستی. دغلته یو مشر ناسې کاروبار کوي او پریشانه دی، دې سره هم خبرې کوو، دین هم تپوسونه کوو چې یاره د پریشانۍ وجه څه ده. السلام علیکم جی. څنګه ښه جوړ صحت دې ښه دی؟ ولې مشره داسې پریشانه ناست دی؟ بس د کاروبار کمزورتیا ده او څه به وشي،
کار کمزورې دی لږ سو وجہ کمزور ہے دا د بارډر په وجه کمزورې دی مالونه هلته نه راځي آپ نے کیا خریدا ہے اور اتنے پریشان کیوں ہے؟ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ خریدا ہے بچوں کے لیے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور پریشانی یہی ہے بس اور کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں آپ نے جو ڈرائی فروٹ خریدا ہے جی سر. کس لیے خریدا ہے کیوں؟ اگر کرسمس آیا ہے گھر میں مہمان ہے کوئی نہ کوئی بچے ہیں کچھ مانگتے ہیں تو لازمی بات ہے تھوڑا سا بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے صوبائی حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مطالبہ یہی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اگر ہو سکے تو غریب لوگوں کے لیے کوئی رضانی لائیں تاکہ ګرانو کتونکو دا تاسو دی په اردو کې هم خبرې اورئ دا عیسائی کمیونټي سره دی تعلق دی او دا غریب هم پریشان دی باقي نه تم ګرځي را ګرځي یاره وروره به زه خو د سهار نه راغلی یم او د بچو دپاره سره ډرای فروټ په مالې ویسم خو چې ریټونو ته وګورم نو ریټونه ډېر زیات های دي ځکه چې په 1500 روپۍ به موږ کم بادام وړو 3000-4000 روپۍ ریټ دی وجه څه ده؟ نو دا بارډر د وجه دا چې بارډر بند دی مال نه راځي دوی ته مشکلات دي او موږ ته ډېر مشکلات دغه کړي مال لکه خپل جیب اجازت نه راکوي چې زه څه والم او څه وانه لمه وفاق حکومت نه او صوبایي حکومت نه څه مطالبه کوي؟ نو بس دغه دي چې دا بارډر دی فورن لکه کولاو شي نو دې سره به دې دوی باندې هم دغه راشي او زموږ به هم لکه کار وشي لکه سوداګانې بارځانې شي موږ به بچولی ویسو په دې بارډر د بندېدو نه پس په کاروبار څومره اثر پرېوتی دی؟ یاره چې ډېر اثر پرې وته زه سهار نه راغلی یم ګرځم زما په سودا باندې واره نه راځي لکه وس مې پې نه کېږي هغه خپل جیب اجازت نه راکوي ما له دې د وجې ګرانو کتونکو هر سړی پریشانه دی هر سړی دا سر ځان ته ټکوي که خریدار دی هغه هم پریشانه دی که دکاندار دی هغه هم پریشانه دی دا ورور خو وایي چېرې زه سهار راسې راغلی یم ممپلي بادام به مې ځان ته وړل پهله به چې کوم دی بادام ما ته په 2500 روپۍ کیلو میلاوېده هماغه بادام ما ته اوس په 4000 روپۍ میلاوېږي وجه څه ده؟ وجه صرف او صرف د افغانستان یو بارډر موږ ګورو کله خوا ګورې کله دې ته ګورې کله دې ته ګورې وجه څه ده؟ یاره جینو شیز یو په ترپل ګران شو پهله به هم 15000 روپۍ روړي او 2-3 قسمه شی نه هم واخیسته اوس 1000 روپۍ دي را سره جیب کې او سودا نه شو اخیستې پې چې اوس پې څه والو صرف ممپلي پې کېږي نور پیس هم نه کېږي وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ګران شو هر یو شیز وي وایي بارډر بندي دي او هر یو شیز ګران شوله وفاق حکومت له څه مطالبه کوي چې یاره دا بارډر بند ښه دی او که نه د تجارت والا له اجازت ورکړي؟ یاره تجارت والا له خو پکار دا دی چې دوی له اجازت ورکړي چې دا تجارت خو کم سے کم کېږي که نه ګرانو کتونکو تاسو خبرې واورېدې چې هر ځای له موږ ځو دا یوه خبره کېږي چې د بارډر د بندېدو نه پس په کاروبار باندې ډېر لوی اثر پرېوتی دی هر سړی پریشان دی کاروبارونه نشته دی زما نوم محمد اقبال دی زه د دې بازار سره پیپل منډي بازار سره زه تقریبا د 25-30 سالو نه تعلق ساتم او دلته د خپل تجارت کوم ما کاروبار بیسیکلی د ډرای فروټ او د کجورو دی دې نه مخکې چې تاسو قتل نو دلته به ډېر چهل پهل او ډېر رش بو دا ډېر رونق بو ډېر خوند به م کولو که نه اوس تاسو دا بازار کې دا ویډیو وکئ تاسو وګورئ بالکل سناټه ده ګاک درک نه لګي ګاک نه ښکاري د هغې وجه دا ده چې زمونږ اوس دا کمې بارډرې بندې شوي دي په معیشت باندې په تاجر باندې ډېر زیات اثر پرېوتی دی او ډېر زیات خلکه د روزګار پرېښوستو ته تیار دي ډېرو خلکو دوکانونه په کري ورکړل تاسو ته پته ده دلته شاته مونږ سره شوبه ده پهله به دا کانټینر راتلې په شوبه کې به کولاوېدې اوس دا کانټینر په پنډۍ کې کولاوېږي زه حکومت وقت هم ویم دلته چې کوم زموږ صوبایي ګورمنټ دی لوکل ګورمنټ دی هغې ته زه دا درخواست کوم چې خپلې پارټیو سره او خپل ورکرانو سره د خپل معیشت او د خپل تاجر رورم خیال اوسه مهرباني زه بیا هم اخره کې دا التجا لوکل ګورمنټ ته کوم صوبایي ته کوم او فیډرل ته کوم چې تاسو ټول کښېنئ او د تاجر دپاره مشترکه یو لایعمل جوړ کړئ حقیقت دا دی چې تاجر دلته روزګار پرېښوستو ته تیار دی ګرانو کتونکو دا وه زموږ د نن ویډیو د پاک افغان بارډر د بندېدو نه پس په کاروبار څومره اثر پرېوتی دی دا تاسو پخپله وکته د دکاندارانو سره مونږ خبرې وکړلې او د عام خلکو سره هم مونږ خبرې وکړلې مونږ ته راکئ د دې ویډیو سره اجازت او د نوې ویډیو انتظار کوئ انشاءالله تاسو سره به زموږ نوې ویډیو زر تر زره شریکه شي